نن د اپریل 23مه د کتاب نړیواله ورځ ده. کتاب هغه ملګری دی چې په لوستو یې وجدان آرام، روح تازه او په ژوند کې له ستړیاوو پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. د کتاب نړیواله ورځ چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یونسکو له خوا رامنځته شوې، د نړۍ په څه د پاسه 100 هیوادونو کې هر کال د اپریل د میاشتې په 23مه نیټه لمانځل کیږي. د نړۍ د هر قوم د پرمختګ تر شا د همدې قوم پوهان او لیکوالان لوی لاس لري، او همدا لیکوالان او پوهان دي چې د خپل قوم او ولس د پوهولو لپاره کتابونه لیکي او د کتاب له لارې فکري، ټولنیز، سیاسي او فرهنګي بدلونونه رامنځته کوي. کتاب مو د ژوند ملګری دی او هر یو هغه کس چې مثال غواړي په ژوند کې مثبت لاسته راوړنې ولري، هغه باید د ژوندانه د ورځني تقسیم اوقات مطابق کتاب ته یو خاص بخش جدا کړي او د کتاب د مطالعې څخه لرې پاتې نشي. نو ځکه کتاب زموږ تاسو د ژوند هغه ملګری دی چې داسې ملګری موږ تاسو نه پیدا کړی تر دې تجربو پورې او نه به وروسته پیدا کړو. په افغانستان کې جګړو، فقر او بېوزلۍ له دې ستر نعمت څخه زیاتره ځوانان محروم کړي، خو په تېرو 20 کلونو کې د اکاډمیکو مرکزونو په زیاتېدو سره د کتاب د ارزښت او د مطالعې د دود دام کولو لپاره څه نه څه هڅې شوي دي. یو شمېر افغان ځوانان د کتاب د نړیوالې ورځې په رارسېدو سره وایي دې ورځې ته ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري او هڅه کوي په دې ورځ باندې خپلو ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي. که چېرته یو څوک په رښتیا یو ښه کتاب انتخاب کړي نو هغه کولی شي د یو انسان د ژوند مسیر په رښتیا سره بدل کړي او هغه ته د هغه دپاره یو ښه لارښود وي. زه الحمدلله په میاشت کې یو کتاب هرومرو مطالعه کوم. نن ورځ راغلی یم، یو کتاب د پور ډاد انریچ ډاد په نوم کتاب ده، یعنی شتمن او غریب پلار. کتاب نړیواله ورځ ده د ټولو نړۍ ځوانانو ته او خاصتا افغان ځوانانو ته د کتاب د نړیوالې ورځې په پار مبارکي وایم. ترڅنګ دا ورته وایم چې زما پیغام به دا وي چې له کتاب پرته ژوند هیڅ ارزښت نه لري. د دوی په خبره چې د هیواد د اوسنیو حالاتو څخه د وتو او د هیواد د پرمختګ یوازینۍ لاره تعلیم او کتاب لوستل دي. با مناسبت روز جهانی کتاب خوشحاله یم چې د کتاب نړیواله ورځ د ځوانانو ته مې سپارښتنه دا ده چې مطالعه ډیره وکړي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر کتاب پلورونکي بیا وایي چې د وروستیو تحولاتو له راتګ وروسته یې د کتاب پلور او دغه راز چاپ کم شوی او لامل یې هم په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین دغه راز زیاتوي چې له ټولو ستونزو سره یې د کتاب د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نیولي دي او د دې ورځې د ښه نمانځنې او د کتاب د ارزښت لپاره یې په خپلو ټولو کتابونو کې ځانګړی تخفیف اعلان کړی دی. مخصوص هم د خپل تاسیس راهیسې دغه ورځ په خورا درناوي او په ډیرو افتخاراتو او په ډیرو خدمات سره لمانځي چې په دې ورځ دوی د کتاب لیکوال او ژباړن د ملاتړ په خاطر، همدارنګه د کتاب د لوستونکو د ملاتړ په خاطر دوی کتابونه په لوړ تخفیف سره وړاندې کوي، همدارنګه د کتاب ډالۍ وړاندې کوي. او اوس هم چې کوم تحولات راغلي دي موږ هم بیا متحد یو دغه ورځ لمانځلو ته. نو موږ سږ کال هم په دې ورځ ځانګړي تخفیفونه په نظر کې نیولي دي او د دې تخفیفو ترڅنګ موږ یو ځانګړی کتاب چې د ښه ژوند په نامه دی هغه به په وړیا توګه موږ د کتاب لوستونکو ته ډالۍ کوو. د دوی په وینا په هیواد کې روان بد اقتصادي وضعیت د نورو افغانانو په څیر دوی هم سخت ځپلي او هیله لري چې روان وضعیت کنټرول او د کتاب پلور د پخوا په پرتله ښه شي. موږ خو عمومي والا کتابو وضعیت پروش ډیر کمرنګه سوی ده او یو څه اقتصادي مشکلات دي وطن کې، ډیر خلک بېجې سول، بهر ته ولاړل. کتاب پروشات دا اوس نسته لکه څومره چې پخوا ول. د مطالعې د پرمختګ لپاره، د مطالعې د عامولو لپاره حکومت نه غوښتنه دا ده، اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې موږ سره همکار وي، یو لازمه انګیزه خلکو ته باید ورکا. په دویم قدم کې رسنۍ له لارې خپل حکومت باید د کتاب لپاره ډیر کار وکړي. د افغانستان د کتاب پلورونکو د ټولنې مشر له CMG سره په یوه ځانګړې مرکه کې زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د 1500 په شاوخوا کې کتاب پلورنځي شتون لري. د نوموړي په خبره حکومت باید د کتاب د پلور او د مطالعې د دود لپاره ځانګړي پروګرامونه په لاره واچوي.
در افغانستان حدوداً 200 ناشر په افغانستان کې 200 خپرندوی ټولنې شتون لري چې سلې په مرکز کابل او نورې په ولایتونو کې خپل فعالیتونه ترسره کوي او دغه راز د 1500 په شاوخوا کې په ټول افغانستان کې کتاب پلورنځي شتون لري چې 250 په مرکز کې دي او پاتې نورې په ولایتونو کې فعالیتونه ترسره کوي. په کابل ښار کې د یو شمیر چاپخونو مسولین هم د خپل کار له کمزوري کېدو خبر ورکوي او وايي حکومت یې باید لاسنیوی او مرسته وکړي. تقریبا وروستۍ تحولات ډېرې ستونزې پیدا کړې وې چې موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شو. د هغې په لړ کې موږ نه شوی کولی چې په خپل وخت سره د کارمندانو معاشونه تادیه کړو او موږ ته کار پیدا شي. برفعلا درخواست ما زموږ غوښتنه دا ده چې د صنعتکارانو ملاتړ وشي، په خاص ډول کوم کسان چې د چا په برخه کې کار کوي. موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. 8 میاشتې کېږي د دې ځای کرایه مو نه ده ورکړې. کتاب د انسان په ذهن او زړه کې د راټوکېدلو احساساتو او تصوراتو مجموعه ده او د احساساتو او تصوراتو دغه نړۍ دومره پراخه او رنګینه ده چې پیړۍ وروسته به هم د دې رنګینیو په لټون پسې لوستونکي سرګردانوي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.